ګرانو کتونکو دا انفینکس موبایل دی. دلته د دارالعلوم حقانیه کې دا چردامونو دې ځای کې پروت و. دلته چردام ما کولو دلته پروت و، دې ځای کې ټنګه ټنګې کول چې ټنګه ټنګې کول هېڅوک هم ورسره نه و. ما راواغېستو چې کال مې اټین کولو نو کال کټ شو، چې داسې مې کو کوډ مې پې ورکړو، کوډ نه میلاوېدو. بیا مې داسې کار وکړو چې ایل کوډ مې ورکړو، هغه دی نه لرې شو. هغه نمبر مې چک کو، وګورئ ها دغه نمبر باندې کالونه راغلي وو. نو کال مې ورپسې وکړو، ورته مې څنګه چل دی؟ یاره دا موبایل ما نه پاتې شوی دی، پنجابۍ کې اردو کې خبرې کولې چې پنجابي و کار څوک دی، میموري کارډ هم پکې دی، چک کړی مې نه دی. او دا انفینکس موبایل دی، وګورئ 8128 او دغه څه شی دی، کیمره صحیح نه ده یار، سمې نه ښایي. نو رنګ مې ورکړو، ورته مې داسې حساب دی ورور مې چې بېغمه شه راشه خپل موبایل دی یوسه، ستا موبایل ما سره امانت دی، محفوظ دی، او وایم چې څه ټایم هم راغلی که میاشت پس هم راغلی دا موبایل به یوسې. اوس هغه ما ته وایي پنجابي کې اردو کې ګډ وډ لګیا و. نو وایي زه به خپل والد صاحب در واستم، چې کله یې راواستئ دا موبایل دی ور به یې کړم. اوس که چېرې دا ما پرېښو ځان ته، وګورئ دا ما پرېښو نو ما هره طریقه کولی شوه. دلته څوک هم نشته، یو الله پاک مې ویني، خو شکر دی ما څخه خپل موبایل شته دی، ما ته د پردي موبایل ضرورت نشته. نو دلته کې څوک هم نشته، دا شاړ ځای دی وګورئ. او موبایل چې دی نو ما ورته وویل چې راشه څه ټایم هم راغلی که میاشت پس هم راغلی ما سره رابطه وکړه، خپل موبایل دی یوسه. نو شکر دی ما ته د پردو موبایلو ضرورت نشته، او دا به ورته واپس کړم په خوشحالۍ باندې. ما ورته بېغم ہو جاؤ، आपका موبایل میرے ساتھ امانت ہے، جب بھی آؤ گے اپنا موبایل لے جاؤ گے. نو انشاءالله چې کله هم راشي موبایل دی یو به شي. او چې چېرته کې هم دغه پیغام در کوم، چېرته کې هم تاسو ته پردي امانت میلو شي، کوشش کوئ چې هغه ورته ورکوئ. په پردو سل کورونو که تاسو وران کې خپل به پکې یو هم جوړ نه کړئ. نو په کار څه داسې نه ده چې هر انسان دی بس غل وي. تاسو سم انسانان هم شته دنیا کې، تاسو کردار داسې ادا کړئ چې د هغه غلو کردار مه ادا کوئ، د سمو انسانانو کردار ادا کړئ، د هغه خلکو کردار ادا کړئ کوم خلک چې پردي حق نه خوري. دکاوي دپاره نه کوم، دا مې صرف د دې دپاره وکړه چې یو میسج یو پیغام دی. نور که دا موبایل زه واخلم پټې کړم، بندې کړم، سیمونه مات کړم، نو په دې باندې زه باچا کېږم نه. نو هسې څه ته د بل انسان کار څه ته ورانوم، او ولې داسې وکړم چې خپل آخرت ولې غرق کړم. دې جومات ته به راشي چې کله هم رالو رابطه وکړي. ماشاءالله دا هغه جومات دی دارالعلوم حقانیه کوړهټ کې. 2-3 غنټې انتظار مې ورته وکړو، خو سړی رانلو. اوس په پل باندې را روان وم کلي ته، مصري بانډۍ ته. نو رابطه یې وکړه، وایي یاره زه درځم، ته چېرته یې؟ ما ورته وویل بس ډایرکټ مصري بانډۍ ته راځه. اوس یې په انتظار یم. دا موبایل چې دی نو لاسو کې دی را سره، دا ځای مې ورته ښوولی دی، او را به شي خپل موبایل به یوسي. نو ګورو که نه چې څوک به ورپسې راځي. او خوش قسمته خو دي چې د دوی د قسمته نن زه دارالعلوم ته لاړم او دا موبایل زما لاس ته راغلو. که چېرې دا بل چا ته ورغلی وي نو بس دغه موبایل یې غیب و. پول نه لږ رامخکې شئ، دلته ځه
د پول دې سر ته مصري باندې طرف ته راشي بس دا دې ولاړم څرګند راځئ صحیح دې موټر کې کسان راغلو موبایل مالک پکې و موبایل مې ورکړ ډېر زیات خوشحاله شو دغه موټر والا امبولانس صاحبانو 5 کسانو په موټر کې تقریبا څه ماشومان هم ورسره یو دوه نو رالو موبایل مې ورکړو موبایل یې واخیستو خوشحاله شو ماشاءالله وي ډېر ښه کار دی کوشش کوئ پردي حق مه خورئ حقدار ته یې رسوئ